دا د سوات په چارباغ کې د روژه ماتي ویډیا خوراک ترلاسه کوونکي دي. خوراک ترلاسه کوونکي وایي چې ګراني زیاته ده، په روژه کې روزګار کم وي او د کور ضرورتونه پرې نه پوره کیږي. اوس په دې ماښام روژه ماتي رقمه پېشمن له به دې پاتې کم د دې د وجې چې ملګري شی ګران دی، یو شی نشو اخیستی، وړالو که سوالو په دې پورې ډېره غټه ګزاره کېږي او خدای دې ورته ډېر اجر ورکړي او ډېر عوامو سره ډېر تعاون کوي. خوراک تیارونکي وایي چې دغه سلسله د تیرو 20 کالو راهیسې شروع کړې. خرچۍ د کراچۍ یو تن ورکوي چې خپله پیژنګلو نه ښودل غواړي. د روژه ماتي دغه ترکاري د هر چا لپاره ده او د روژهدارو لپاره یوه ډالۍ ده. دا 500,000 روپۍ یو کال 2 کاله مخکې د ورځې لګېدې، اوس تقریبا 1 لاک ته د ورځې غالبا اندازه هم چې دا پسې لګي. کېدای شي لاک نه 20,000 10,000 زیات ولګي، کېدای شي لاک نه 7,000 کم ولګي. نو بیا تقریبا 30-35 لاک روپۍ د میاشتې د دې خرچه ده تقریبا. د روژې په میاشت کې خوراک تیارونکي وایي چې 100 کاله وړاندې د یو وړې پتیلې نه د خوراک ویشلو کار شروع کړی و چې اوس هره ورځ 300 نه زیات خلکو ته ترکاري برابروي چې پکې بېلابېلو ورځو کې چولې، دال، لوبیا او غوښه شامله وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.